د پاکستان لخوا امریکایي ډرون ته اجازه ورکولو طالبان غوسه کړي، وایي که بیا مو اجازه ورکړه خیر به مو نه وي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. کندهار کې د ملا هیبت الله د خبرو څو مهم ټکي. لومړی، کوم ګاونډي هیواد چې د امریکا بي پیلوټ الوتکې ته په خپله فضا کې د الوتلو اجازه ورکړې ده، هغوی هم په دې جنایت کې ورسره شریک دي. دا کړنه یې د ګاونډیتوب او اسلامیت خلاف عمل ګڼل کیږي. د همدې هیواد واکمنان باید پوه شي چې د افغانستان پر سر معامله کول او د افغانستان دښمنانو ته په خپله ځمکه او فضا کې د افغانستان پر ضد د فعالیت اجازه ورکول یقینا د دوی لپاره به بدې پایلې ولري. دوهم، چا چې ازبکستان او نورو هیوادونو ته د افغانانو تیاری وړي د شرم وړ ده. دا زموږ نه د دې ملت وي. له هیواده بهر مسلکي خلک دې راشي، په کور دننه الوتکې دې جوړې کړي، موټر دې جوړ کړي. زه در سره یم، ستاسو ګټه ماته نه بلکې د ملت ته رسیږي. دریم، تیر 20 کاله هیڅ طالب په قصدي توګه افغانان نه دي وژلي، البته که په هغه وخت کې وژل شوي وي چې د کفارو په ملاتړ ولاړ وو. خو کله چې کفار وتښتېدل، ټول هغو افغانانو ته اوفه وشوه چې پخوا یې جګړه کوله. څلورم، زه د اسلامي امارت د سر سړی یم، خو لکه ستاسو په څیر له هیڅ هیواد سره اړیکه نه لرم. یوازې له هغه رب سره مو تعلق دی چې 20 کاله مو د هغه لپاره قرباني وکړه، خاص هماغه ته به سر ټیټوو. پنځم، له نړۍ سره په ټولو هغو چارو کې تعامل کوو چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي. همدا زما د ملت هدف دی. ملت او اسلامي امارت یو دي. ژمنه کوم چې له شریعت څخه به نه په شا کیږو. شپږم، علما دې د ملت د بچیانو تربیې ته متوجه شي، اخلاقي تربیه دې ورکړي. کله چې اخلاقي تربیه وشي، خپله د جرمونو مخه نیول کیږي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دوره کې یوازې 2 حده جاري شوي، هغه د اخلاقي تربیې له وجې وه. اووم، محاکمو ته امر کوم چې د چا د ملامتیا او اغیز لاندې رانشي، د ستړیا احساس ونه کړي. له هغه قاضي بیزاره یم چې په لوړ رتبه سړي د خدای حکم نه تطبیقوي او په کوچني یې تطبیقوي. قانون باید په ټولو یو ډول تطبیق شي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.